که هر څونه حالا وخت تیریږي که هر څونه زموږ د چینل پته یاد لرئ پښتو سونګ پروپریټر قیم جاني دغه مور راولوېدی وه ها درد هډو راولوېدی تیرې عمله در خپل سر پر جانان وړمه حالا هر خطر پر جانان وړمه یم ژوندی په دیدن ستا کله ناکله حالا خو راځه کله ناکله مجید المندی گروپ مسکاران واورا باودین بهاره خاص تا فرمایش دی ور فرمایش بیا هم زما د یارانو خاص د عبدالله د بابکو د خان وفاو کمال ځوانو خاص د شاعر عارف جانو فرمایش دی زما په ګرد کلي کې ته یې څنګه وارسم حاله چې ته نه یې څنګه وارسم بیا تا خولې رالګوي کلی دې خولې و ها رالګوي کلی دې خولې ګردان غټې کړې کیسې یو وخت به ته و هلک شیبه وزې یو وخت به ته ستا بېلتون مې وینه خوري غمونه خولې و ها رالګوي غمونه خولې هو ماست ماست ته وایې او بیا هم خاص فرمایش ده محمد شریف ملنګ غوث والا و د ده د یارانو هم دی د 786 د ګروپ هم دی خاص دغه فرمایش دی خوار ته په هر کونج و حاله لرې یار ته په هر کونج عبدالله تابعدار زما په شاعري کې ها دې ډېر بالا په شاعري کې نور نو نه در پوسې ژاړم زه خو غواړم زه خو صبر په لوی لار کې خلګۍ غواړې راخطا و ها په مې کې دواړې راخطا خاص فرمایش د رومن ربابي و د بادشاه کیبورډ والا و د ډولکی بهار صاحب هم خاص فرمایش دی سوای صابری باجمار واه واه څه ثبوت درکم لمینې بیا تا خورمه ها د زړګي وینې بیا تا خورمه یو جانان جوړ که حالت د زړه یو جانان جوړ که زما په زړه کې دی ور بلکې چې رقیب دی حالت د ځان ملک چې رقیب و خپل زړګي کما ته بازه ګیله نه و ها کوم د
چا زګیلنم صدر ډیر و بالا غریب غواټ و حاکم تبا غریب غواټ وانا بی بازانو څه په وایاست خوند خو په کوئ بیا هم خاص فرمایش ته ریحان باچا و د ده د ملګرو هم دی